د لودي خیریه بنسټ او د خصوصي ښوونځیو د ټولنې ترمنځ د 100,000 تعلیمي بورسونو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. په کابل کې د دغه هوکړه لیکونو د لاسلیک کولو په مراسمو کې د لودي خیریه بنسټ مسؤلینو ژمنه وکړه چې د یتیمو او بېوزلو ماشومانو لپاره به د زده کړو زمینې په برابرولو کې هر اړخیزه همکاري وکړي. یتیم ته درس ورکوي، یتیم ته ډوډۍ ورکوي، یتیم ته خوراک ورکوي، یتیم ته لاره ښیي، یتیم ته روحي غذا قرآن ورکوي، یتیم په د جهل له تیارو نه راباسي، د علم په رڼا باندې منور کوي. د تعلیم توانایي نه لري چې دوی مکتبو کې زده کړې وکړي، دوی دغه زمینه سازي ورته وکړله، الله یې دې ورته قدر ورکړي. په دغه مراسمو کې د پوهنې وزارت او اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو هم ګډون کړی و او د دغه پروسې د ملاتړ ژمنې یې وکړې. یو ډېر نیک اقدام دی او یو ډېر د ستاینې وړ اقدام دی. ان شاء الله العزیز لکه فاتح مولوي صاحب موږ ته ډېر ټینګ وویل چې تاسې به کومک کوئ، نو موږ ان شاء الله تعهد کوو چې موږ به په هره معنا باندې کومک کوو. که موږ کومک په نغدو پیسو باندې یا په خوراکي موادو باندې رسېدي هغه به کوو. کومو دوستانو قریبان درلودله هغو ته به وایو چې د دغه بنسټ سره کومک وکړي. دا واقعي بنسټ دی او تر اصلي مستحقینو ته رسېږي. موږ دا یقین دی چې دا بنسټ نور بنسټونه هم الحمدلله په افغانستان کې موجود دي، هغه د خیر کارونه کوي، خو چونکې دا بنسټ چې موږ د بنسټ څخه پېژنو دا واقعا د مظلومانو لاسنیوی کوي او در کما کان حقه و خپلو مظلومانو وطنوالو ته و بیچاره ولس ته خپل چې په وسه کې کومک ورته رسوي. که څه هم د حکومت او یو شمېر خیریه بنسټونو له لوري د دا ډول ماشومانو لپاره د حرفوي زده کړو او نورو مناسبو فعالیتونو یو څه زمینه برابره شوې ده، خو بیا هم دغه قشر دوامداره ملاتړ او همکارۍ ته اړتیا لري.